سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات دی چې د نوي قانون په اړه یو مسوده د فرانسې په مشرانو جرګه کې پیش شوې ده. په هغې باندې ما څه وخت مخکې تفصیلي ویډیو جوړه کړې وه، کیدای شي بعضې ملګرو کتلي. په هغې کې یوه ډېره مهمه نقطه چې زه غواړم په هغې باندې خبرې وکړم، هغه دا د شپږو میاشتو بعد کار اجازه. فعلا په اوسني حالت کې هر کله چې یو کس فرانسې ته راځي او د پناه غوښتنه کوي، نو دی قانونا حق لري چې شپږ میاشتې بعد دی دلته د کار اجازه واخلي او دی دلته سپین کار وکړي. یعنی فعلا په اوسني حالت کې دا شپږ میاشتې دی. ولې راتلونکي کې دولت پلان لري چې دا قانون بدل کړي او دې قانون لپاره دوی دغه شرط شپږ میاشتې شرط مکمل ډول باندې ختم کړي. دوی غواړي چې دغه شرط په بعضو هیوادونو په اتباعو باندې دا شرط دوی ختم کړي. یعنی داسې نه چې ټولو مهاجرو دپاره، دلته خو د مختلفو هیوادونو نه مهاجر راځي او دلته پناه غوښتنه کوي. دوی غواړي چې بعضې هغه هیوادونه چې د هغو مهاجر راځي هغه باید دلته دغه شرط نه، دوی دپاره دا شرط نه وي او دوی چې څنګه دلته پناه غوښتنه کوي، د پناه غوښتنې سره سمدسته دوی ته د کار اجازه وي. نو دوی دغه لیست تر دا دمه نه دی خپور کړی، خو ولې دې کې ډېر زیات چانس دی چې دې کې افغانستان شامل دی، افغانان په دې کې شامل دي. نو که بیا کوم افغانۍ راځي د قانون پاس کېدو نه بعد، نو هر کله چې دلته بیا پناه غوښتنه کوي، د پناه غوښتنې کولو نه بعد سمدسته به دته قانون اجازه دا ورکوي، قانون به دا اجازه ورکوي چې دلته کار وکړي او سپین کار وکړي. نو دا شپږ میاشتې وخت به هم ختمېږي. اوس دغه مسوده په پارلمان کې دا په دې باندې بحث روان دی او په دې باندې چې کله بحث خلاص شي او دا د قانون حصه جوړه شي، نو بیا به دا قانون عملي کېږي. هر کله چې دا د قانون حصه شوه، انشاءالله زه به په دې باندې هم تاسو ته تفصیلي ویډیو درکوم. څو ملګرو پوښتنه کړې وه، نو ځکه مې دغه نقطه بیا راواخیسته او ځکه مې پرې تاسو ته معلومات درکړه چې دغه نقطه ستاسو دپاره واضحه شي. یو دوه ملګرو داسې کمنټونه کړي چې دوی غوښتل په دې باندې دوی لږ پوه شي او دغه معلومات ورته واضح شي. نو امید لرم چې دغه ملګرو ته او تاسو ټولو ته به دغه نقطه دغه ټکي واضح شوی او تاسو پوه شوي. که کوم ملګري پوښتنه لري، تاسو خپلې پوښتنې هم دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کولی شي. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، مخامخه.